نو خلق لارشي مدینه شریفه مسجد نبوی مبارک کی منظور کی یو منز دو روایت دی یو لک کمزور دی یو مضبوط دی چکم مضبوط روایت دی ردا چی مدینه شریفه کے یو منز دا نورو جماعتونو دا منزونو پا نسبت یو پزر دی نورو جماعتونو کی جزر منزونو کے او مدینه شریفه کی یو منزو کے ثواب برابر دی سمبل روایت دی او یو روایت کی 50,000 دی چه پا نورو جماعتونو کے دی 50,000 منزونو اکلر او پا مدینه شریفه کی دی یو منزو کدا برابر ایک دس خبر رشتہ دا دویم روایت دی کمزور دی و زمان عالمان وی پا فضائلو کی کمزور روایت باندیم تعمل کردش فضیلت 50,000 منزونه ته په نورو جماعتونو کې کولی شي او مدینه منوره کې چې یو څومره ثواب شي او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سلویخ منزونه چې په مدینه شریفه کې وکړل حدیث کې دا راځي چې په میاس کې پکې پرې نه دي دل براءت من النار د اور نه به وي او بل حدیث کی راضی کہ براءت من النفاق جدا منافق نہ دے دا نفاق لبے خود افسان دے او یہ روایت پر کہ بلمشتا ادا چی حضور پاک فرمائے کہ قیامت پرد بدل سفارش کو سمرا لویا خبر نو مدینہ منورہ دا برکتون ڈاکا دا بقی مقبرہ لسزار تقریباً صحابہ کرام پاک دفن لسزار دیشے او بقی مقبری تتل سنتم دی ذکر حضور پاک مبارک پر بقی تتل او ترغیب مرکل دی جلاشی زیارت القبور دا قبر زیارت قبر دا شریف طریقے مطابق کما طریقہ چے حضور پاک مبارک پر داری صحابہ او منتبیرنا مصلحات سنت کہ سڑی وردن ہوئی پدے دروازہ تاریخ لکلی دیو علتا قبولو لکل نشتا خویاو تاریخ نا گنو شمیرو تاریخونو لکلی او کلا چی پدے ملک پدے وطن دا ترکو قبضا نو اغا دا ترکو سلطنت عثمانیه چی وطن اغی کی ظاہر قبر یو نخا موجودا اس ختم شوی چې وردن او د مخې طرف ته مخامخ د چا قبرونه دي د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها قبر د حضور پاک کی لړزې بیت محبت چې چا سره خوا کې ورسره د حضور پاک د تر حضرت عباس رضی الله عنه قبر چې یو ځل حضور پاک لرانه او لږ شکایت یې وکړو وی دا اللہ رسول خلق مقتدر دیر قدر بنظر نگولی تو حضور پاک میں پردوخت او وی فرمائے وی تاسو تا پتہ نشتا چی عام الرجل سن و ابی ترد اپلار پدیلی چی چا عباس سر مینا اکرن و ما سر مینا اکرن او چی چا عباس سر بغض سار ما سر بغض سار او یوزالی ولا دعا کرے وی یا اللہ عباس نا او دا رب بچولا دا دعا کو خدای خیر اور روی برکت و رواقی نو بی بی فاطمہ دا اور سر حضرت عباس دے و حضرت حضور پاک نیازبین بچے حضرت حسن دے رضی اللہ عنہ اور سرنور اہل بیت دے دا حضور پاک دا نوسو بچی اور بالکل جی مخامخ ورشے ادرے گے نو مخامخ دا حضور پاک نہ بیبیانے دو بیبیانے بلدے دفن دی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و مکہ مکرمہ کے دفن دا جنت المعلی مطلب او حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مکینہ چے سڑی مدینی دا دی صرف وطوئے نن سبا
د جموم چې کوم انټرچینج دی دا غیر یو 3 کیلومتره مخکې مکې طرف ته د سړک په غاړه قبر دی یو سپینه چاردیواري دی دوله او چاپې په عارضي خط لیکلي دی طیب قبر ام المؤمنین میمونه رضی الله تعالی عنها د مسلمانانو د مور د میمونې قبر دی او باقی بیان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ دا بیان او حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ او حضرت ام سلمہ او حضرت ما دا بیان حلتا دفن دی امہات المؤمنین نا بیان خواہ کے وسر پسنگ کے دا حضور پاک مبارک دلیلونا دی فاطمہ رضی اللہ عنہ خامخی طرف تا دری حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ چه لگ گس طرف تا پدی لانا باندناش لگ معمولی مندے دا حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ قبر خوش قسمتا شیخ الحدیث و محدث مجتہد اور خواہ کے وسا دا غد شیخ دا حضرت نافع قبر دا اور چلک ورمخ کے شیخ دا اغینا نو دا حضور پاک بچے دے ابراہیم دا قبر دا دا برکہ ادری برکہ چلک ورمخ کی چھ دا حضرت حلیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر چاچے حضور پاک مبارک معشوم رہے کرے خیر نور صحابہ مشتا مخامخ یوبل خبر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ لسزر صحابہ کی دفن دے دا حضور پاک ترولیان دا بالکل دا دیوان سر دنتے دے حضرت صفیہ حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دا بیبیان پاکی دفن دے دا مبارکہ مخبارہ دا حضور پاک و بقیتا در اسر دویم خلق ناراض تی دویم بقیتا دے شریط ورچے وردن وزے سلام واچوے السلام علیکم اہل الدیار انتم سلفنا ونحن بالاسر وإنا إن شاء الله بكم للاحقون يغفر الله لنا ولكم كذلك يأتي بختوك ميلش السلام عليكم وعربيك ميلش السلام عليكم هذا قبر خاوان دا دلتا ميلش يخبر منو دلتا تاسمنا مخي تلي عمون در قسيم او انشاءاللہ زمان بتاو سلام ملاقات کی خدای دې تاسو په بخیر الله دې مونږ په بخیر په وختو کې مېش وختنا باندې خدای نه کېدا قبر نه باندې کېدا ارجع شي صرف الله نه بغختنا او لکه براولي تذكر الاخر حدیث کې راځي لکه براولي چې دا دومره مبارک هسته او لوی شخصیات پدې مقدس مکو موجود دي چې د ممدین د دې د برکات دوی د حضور پاک نواغي او مونته ورسو د مخکل عقیده د دوی د برکات دي د حضور پاک د ذکر او عمل په مونته ورسو نو خدای دام لار المقبل تانا خیرات کې پراته د بقي مخبار بیا باندې سکه بل پکې سره مسنون احد تتلل سنت دی احد کے سکھ خبر ہے او یا تقریبا صحابہ کرام کو احد کے دفن دی ستر روی قرآن شریف کی راغی متعلق اللہ فیصلہ کرے گا دا شہیدان کو احد کے پرد او دا احد دا غر متعلق حضور پاک فرمائے هذا جبل احد جبل يحبنا ونحبه
دیمون سرمینه کئی منتصر مینه کئی او حضور پاک فرمائی ویدہ قیامت پر احد دا اللہ رحمانی او دا جنت پا دروازہ کی بکیر او چی احد دلاشی دا غی میوہ اخرے که میوانی او ازغو والا غنو والا بوٹی بین آغا اوچو پیر پاکلکی محاما خیو سائی دیواز مدینی نتلل دیر مقاصد دی بڑی مسجد قباء بناش فمسجد قباء کی دو رکعت من عمرے برابر حضور پاک فرمائے من تطہر فی بیتی کم انسان جب اخبر کول کی یا اپنے زمانہ کی جب اٹھل کی اسی کی در کول کو مندلن او دسو او خکول او دسو کی او بیا اللہ مسجد قباء تھا او دو رکعت نفل کو کی اللہ پاک بدل دا عمرے ثواب کوئی عمرہ کی حج دے او دا خاجی پر حضور پاک مبارک مسجد قباء تا کلم پیادت او کلم بسور لیت نورم پاکشنا خدا دری سنت دی نورم مشاہد دا نبی علیہ السلام دی مسجد قبلتین تا خلق دارشی دارنگی التا نور کویان دی پاکی بازی پیر غرس پیر عین دا بعد بیان دی حضور پاک دی ودس کے اصل تا مدینه منوری زمکر قیمتی دا خورے دا برکت تا حضرت جبریل پاکی گردے دلے او پا درگونو نپا لگونو فرشتی پاکی گردے دلے او پا حضور پاک پاکی وحی آدلے او روضتو من ریاض الجنہ دا حضور پاک دا منبر او دا غیدہ کوٹے مبارکی دا عائشی بی برمیاس کی چکم آنا ادا دا جنت دا ٹکلو ٹکلا ومنبر آنا حوضی ومنبر میں دا حوضی کوثر پمارا پرد دے نو باز علماء جی کی خان یو توجید رنون رشتہ اذا المکہ والا دا قیامت پر اللہ والی و جنت کے بیکیری او دا منبر دا دے با اللہ والی او دا حوض کوثر پمارا بیکیری تو جسو کہی کی منس گئی تو تاریخ خلق و تیر جو توجید میں لگانا نو دا سوالو کے اللہ تا چی اللہ پر دنیا کے جنزم کے تنام استم نو خدا پا خیرت کے منت جنزم کا نصیب کی قیمت استلی دی برے پشین خط دکلی دی استوانت السریر چی حضور پاک پا کم دے اعتقاف کو استوان ابی لبابا دا یو صحابی دے معمولی غلطی تے شوی ماں دے پورے زان تڑلے و تو بیر قبول شوی دا استوان حرس کہ کم دے برسول اللہ مبارک دس زمانہ سوکیدان ونارو استوان وفود کہ کم دے بے جرگو سر مناقات کو استوان عائشہ حضور پاک عائشی تفرمائی لیو وی عائشی یو زید جمعہ کی تاک خیل خوکر خلق و تبیخو جنگ بخلق کا یوم سرپا آدھے عائشی بی بی آغا دے خلق و تخوری دا حضور پاک محراب مبارک کہ کم دے بے منسکا او دا حضرت بلال اذان خانہ ماشاء او حضور پاک دا خلق مخامخ قدری کی سمر خوان کئی درود شریف بھی مخامخ ہوئی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ تعقیب منتی سلن مبارک اسمک باب جبریل باب النساء باب الصدیق باب عمر دا کل دربار دے باب عثمان دا در باب السلام او بل بگی سری دا ادب جون پتے آئے تو مدینہ شریف ہے بعض علماء یو واقعی لکلے دے برد واقعی یو سری پا مدینہ منورہ کے ماستخ ولل او دا مستو یا داس توہین آمین الفاظ سروے سپک و الفاظ سروے یا دا مدینہ دا مستو سترہ ہوئے دا مانا ہے دا ہوا جی مستو سترہ ہوئے دا مدینہ مالے یاد دا ماستا مدینہ کے خدا وانا یا دا میخ گڑو چیلو نے یا دا بارنا برانا دیگر نو مدینہ وائی آدھے چی مدینہ دا نسبت اسی وائی چی ماستا تراوی خواہ دا مدینہ ماستا مدینہ تا نسبت کے چی او دا شو حضور پاک کے پاخور کی اوڑی وی دا مادا کلیم حتا کا توحید دیو با او دا مادا کلیم جدا کم دے ماستا خواہ گدے دا وی دا نسو تمارو ولی حضور پاک فرمائی کہ بعد جاؤ کہ انسان دخلے نہیں ہو خبر ہو بس
ان المرء لا يتكلم بكلمه لا يلقي لها بالا دې څه توجه نه کوي پټه خبره او دې بس وایي يلقى بها في جهنم 70 خريفا د دې یوې خبرې په وجه الله دې په دوزخ کې اویا کاله ورکړي. ان المرء لا يتكلم بكلمه من سخط الله الله خبره ولله خبره وذر مدینه چې خوب وځه کېده به حضور پاک بشاره دوله جاوه الله سو حضرت حمزه د حضور پاک پرو ډېر مینه لارشا او دا قبر سره صلی الله کاغه د سفارش کې حضور پاک دینا التناست پاگه در سلاموه لیکن خوب برن سب ناس حضرت حمزه پا خوب کی وگید او دویه مرگری دا مدینه نوزگلی دا ایمان دا وطو خطره دیده دیو جنرم علماوی مدینه موائے صحیح سے گناہ پا کنشتا و دا عزت پر توگا مدینه منورا موائے درانا ڈاک مدینه شریفه موائے دا عزت پر نظر وطر دا مدینه قدر دا مدینه منوره عزت او دا مدینه منوره احترام دا مکه دا قدر پا نظر بکن. شیخ الهند مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ اگا زمانه که خدا دغل کمو کن دا سورتوی حاجیان ناغو سیدر ویو معشوم بچیو چه مون با روٹه خوڑا ٹوکڑی بم دا کلکے نا پورے ناغو دور دا کومیٹے والے ہوگی یو معشوم بچے براتا اور پر کی پستی ٹوکڑے کرنے ہونے اے میں چلا سکے یا اللہ میں معشوم تا بچے سکے دا سکے سارو روڑے کا انسان وینا دا خوب زورم منگی خرو زمان منگی یتیمانان یو مورم دا با پردہ دا بار مزدوری نشی پر اپلارم مرده نو دا علم نو دا منگا غرون اخوین دے خرو بچے دا کم دے دا مدینه شریف ولم خبر چې څومره خبرې معاشر کې د مدینه دا خو به عایشې برابر بشي ما یو بچی د هندوستان د دیوبند په مدرسه کې استاد دی خو هغه نه چې د بولم لکه د بچی په شان دی استاد او علم در باندې خدای له خپل عالم جوړ کی دلته خو به ځای شي داسې باندې ساتم د مدینه منورې د برکت او د مخالفت د خپل بچی په شان بابا جی کاکا جی مور سره وسلام یو کسانا و پلاکی روز بمنظور نو کتر یاد دینا اگر زمانہ کی دا ویزور میلو دا کسی ساتیا ہو دے ویچے بکر منظر دم دا معشوق رہا رہے وی میں چی بچے مور صلی السلام پلانا ویان سیر وی مور ویچے بچے کا علم دیو کو کدے انہوں کا و دستا دا یو کر دا بوجہ خو بخلاص شن دا یہ ویلو میرا سیو دعوة في القرآن الموضوع په مشکلات کې به چې هیڅ خبره نشته بچي علم باندې بچي مونږ به ساتم قدر ورکو خدای به نه خو دې علم جوړه بس دا دې کې راځه وی چې دروازه شو وی دا ماشوم بچي باندې ورته راځي نه ګورل یو دې وی روزه مبارک سره ګمبد د حضور پاک مبارک دې کوته ونیما وی ته چې ما د وطن ته بوزي التداشتا بچه پڑھنے سنبر او مندل میں چه بچه کدا التوی دلتا منسلرات دو و دا نشتا دلتا ذکر آزو وی کاکا جی خفاکی کاما که علم دلتا کرکنا دا ٹکڑی باخر و دا دیکھ گمبت پر خردو تتایا دا چاپ پرلکی جل رسول اللہ مبارک مینے دا غدا کلی مینا بھائی اگا یو راکوٹ شیر دے دا مجنون مطالب لقد أمر على الديار لينا أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شرفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار مجنون بدل هذا دیوارون خبرون وی پا دیوارون عاشق نے خودے کے چندر نسوک دی دا غید مخیخ بلو نو مانا مجنون بسی دا حضور پاک صبر الویشان و دا غدا مخ دا غدا کلی دا غدا گاون دیانو دا انصارو او دا مدینه عزت و قدر نو حج کے لیو فیدنار جی مدینه شریفی تماناش دا سعادتونا محاصل خدای مطول سر دا ما بیا بیا بولتا او خدای رب دا غیر آداب نصیب او کرامانی بگی سر بیا دمیشی اللہ دی معاف
او اخیری او تکیدا من صبر علی لاوانیا چې چا د مدینې په بیماری او په تکلیف صبر وکړ حضور پاک وی قیامت پر ورځ د لګوي کوم سفارش وکړو چې بیمار شه نه پیدا شي